سلام، وخت مو په خیر. نن شنبه وه د 1402 هجري لمریز کال د جوزای غبرګولي د میاشتې شپږمه نیټه. زه مطیع الله زکي یم او تاسو رابولم د ننګرهار له ملي راډیو ټلویزیونه د دې مهال د خبرونو لیدو او اوریدو ته. د ننګرهار مرستیال والي ولسي وګړو مسؤلینو مجاهدینو سره ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي محمد رباني ناصح چې د ولایت دفتر رئیس مولوي احمد حمزه هم حضور درلود، د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ولسي وګړو ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدې او د لازمو اجراتو ډاډ ورکړ. نوموړي همداراز یو شمېر عریضې اړوند ادارو ته راجع او ورته د قانوني اجراتو سپارښتنې وکړې. د ولایت مرستیال د غراض مسؤلینو مجاهدینو سره په لیدنه کې دوی ته د ستونزو حل ډاډ ورکړ او په یو شمېر برخو کې ورته لارښوونې وکړې. ننګرهار ته د کرنې وزارت مسلکي معین په مشرۍ د کرنیزې پرمختیا صندوق غړو په خپل سفر کې د دې ولایت له هغو سوداګرو، پانګوالو او متشبثینو سره ولیدل چې له یاد صندوق څخه د کرنیزې پرمختیا په موخه د مرابحې یا وکاله په شکل پیسې اخیستي او یا یې غوښتونکي دي. دغه صندوق بزګرانو، کرنیزو متشبثینو، د کرنیزې برخې سوداګرو سره په مالي او تخنیکي برخه کې همکاري کوي. دوی د کرنې وزارت مسلکي معین مولوي صدر اعظم عثماني په مشرۍ د کرنیزې پرمختیا صندوق د عالی شورا غړي دي. ننګرهار ته په دې موخه سفر کړی ترڅو کرنیز سکتور ته د ودې ورکولو په اساس له هغو سوداګرو، متشبثینو او بزګرانو سره وګوري او د هغوی کارونه وارزوي چې د کرنیزې پرمختیا له صندوق څخه د مرابحې یا وکالې په شکل پیسې اخیستي او یا یې غوښتونکي دي. اوس د مرابحې او د وکالې په شکل باندې خلکو ته موږ هغه شرکتونو ته، کارخانې ته پیسې ورکوو چې کاروباري سیستم یې مسایل ضعیف شوی وي، نو هغه قوت پیدا کو په دې سره مستقیمان او غیر مستقیمان دهقانانو ته، بزګرانو ته فایده ورسي. IDF خپل اصول لري، په هغه اصولو باندې د ځان عیار کو. موږ مسایل کولی شو چې هر یو شرکت ته یا فابریکې ته یا د چرګانو سکتور ته موږ مسله په کافي اندازه باندې پیسې په مرابحه او په وکاله باندې ورکو. د کرنیزې پرمختیا صندوق په کرنیزه برخه کې ټاکلو اصولو له مخې د سوداګرو، بزګرانو، متشبثینو او کاروباریانو مالي او تخنیکي ملاتړ کوي. د دغه صندوق عمومي رئیس وایي د کرنیز سکتور ودې او مالي ملاتړ لپاره یې سږکال 1.7 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې او په خبرۍ بازار ته په کتو ممکن بودیجه لا نوره هم زیاته کړي. سږکال لپاره تقریبا 1.7 میلیارده بودیجه په نظر کې نیولې وه، خو چې کله بازار وکتو نو دا بودیجه کافي نه ده. انشاءالله دې ته نوره بودیجه هم ورکوو. د کرنیزې پرمختیا صندوق دا د ګټې دپاره نه ده جوړ شوی، دا یوازې د دې سکتور د وسعت او پرمختیا لپاره جوړ شوی. عموما اګري بزنسونو ته، مالدارانو ته، مثلا فارمونو ته، د چرګانو فارمې، د غواګانو فارمې، همدارنګه په کرنیزه برخه او د مالدارۍ برخه کې هر رنګه که مستقیم او غیر مستقیم لینک له زراعت سره ولري، هغوی ته موږ دا پیسې ورکوو. د ننګرهار کرنې رئیس وایي که همدغسې د کرنیز سکتور د کاروباریانو لاسنیوی وشي نو لرې نه ده چې دغه برخه ډیر ژر په پښو ودرېږي. یاد صندوق به پخوا کاروباریانو ته همدغه پیسې د قرضې په شکل ورکولې چې په مقابل کې به یې سود ورڅخه اخیست، خو اوس د اسلامي امارت پر راتګ سره قرضه بنده ده او پر ځای دغه پیسې د مرابحې یا وکالې په ډول ورکول کیږي، یعنی ګټه او تاوان کې صندوق شراکت لري. په ننګرهار کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وو، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د شهي توکو سره د مبارزې ادارې په 2020 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو کې د 17 باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو ځمکو جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د 3 کالو په تېرېدو سره د باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او بڼوالې له حاصلاتو څخه خوښ دي. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې کرنیزې ځمکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د مالټو، نارنج او لیمو صادرات هم درلودل. د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست تر شتر لاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په مالي او ډاکار موسسې په همکارۍ ننګرهار ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د کلیو بیا رغونې پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز په وینا د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو رودات، کوټ، مومندره او په چراګام کې د ټولنیز معیشت پروګرام کارونه په عملي ډول شروع شوي. نوموړي ویل چې دغه پروګرام له لارې د ولسونو په خوښه
د هغوی لومړني ضرورتونه د سړکونو ترمیم، کانالونو صفاکاري، وړو پلچکونو جوړول، کانالونو ویستل، لارو جوړول او نور کارونه شامل دي ترسره کیږي. بل خوا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د دغه پروګرام مدیر انجینر نورزمان حقمل وویل چې کارونه عملاً پیل شوي دا چې یو شمېر پروژو اسناد تر کار لاندې دي چې د تکمیل وروسته به د پروژو رغنیزې چارې رسماً پیل شي. په ترکمنستان کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې محمد هارون سعیدي د تجارتي اتشې په توګه معرفي او کار پیل کړ. په ترکمنستان کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په همدې موخه په اشقاباد کې په جوړه شوې غونډه کې ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ټلیفون له لارې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم ګډون کړی و. نورالدین عزیزي له ټولو سوداګرو پانګوالو مننه وکړه. ویل چې ملي سوداګرو پانګوالو ملت یوازې نه دی پرېښی او تل یې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې په ترکمنستان کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت سرپرست فضل محمد صابر افغانستان او ترکمنستان د دوست او ورور هیواد ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکو او همکارۍ په پراختیا ټینګار وکړ او له سوداګرو پانګوالو یې مننه وکړه. فضل محمد صابر په افغانستان کې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په اړه د افغانستان اسلامي امارت د ستر پروګرام یادونه وکړه او په دې برخه کې د افغانستان په دولتي شرکتونو کې د پانګونې د فرصتونو لیست اعلان کړ. په اشقاباد کې میشتو افغان ملي سوداګرو هم خپله لیوالتیا وښوده او یادونه یې وکړه چې دا لومړی ځل دی چې په دولتي کچه له موږ سره دا ډول فرصتونه شریک شوي څو پکې پانګونه وکړو. د لوی درستیز روغتیایي چارواکو قومندان تورن جنرال ډاکټر محمد طاهر احرار په مشرۍ وپلاوي د 203 منصوري قلي اردو له سلبستریز روغتون څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ستر درستیز روغتیایي چارواکو قومندان تورن جنرال ډاکټر محمد طاهر احرار مولوي محمد شفیق ورسره مل پلاوي د 203 منصوري قلي اردو له سلبستریز روغتون څخه لیدنه وکړه. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د دغې لیدنې پر مهال یاد پلاوي د دغه روغتون پرسونل د کارونو او فعالیتونو د کنټرول او ارزونې پر مهال د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل او د حل په موخه یې ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. د پکتیا پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یونیسف ادارې په مالي ملاتړ په مرکز ګردیز او 4 ولسوالیو کې د 150 لومړنیو سیمه ییزو یا محلي زده کړو ټولګي جوړیږي چې نږدې ورځو کې به د تدریس چارې پیل شي. دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالوکیل خالد بختر اژانس ته وویل چې دا سیمه ییز ټولګي د پوهنې ریاست تر څار لاندې د یادو مؤسسو لخوا د مرکز ګردیز په ګډون احمد آباد، زرمت، سید کرم او روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي چې د ښوونکو ګمارنې پروسه په بشپړېدو ده چې پکې به سلګونه نجونو او هلکانو د زده کړو زمینه ورسره برابره شي. خالد زیاته کړه چې له همکاره مؤسسو د نورو ورته سیمه ییزو ټولګیو د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. د یادو ولسوالیو خلک د دغو سیمه ییزو ټولګیو جوړېدو ته خوښي ښیي او وایي چې د سره به په ولسوالیو کې زده کوونکو ته د لومړنیو زده کړو ښه زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې په دې ټولګیو کې زده کوونکو ته د قرطاسیې کتابونه او د ښوونکو معاشونه هم د دغه مؤسسو لخوا ورکول کیږي. او وروستی خبر درته د ورزش له ډګره لرو. د بیډمنټون ملي فدراسیون د 12 پړاو ملي انتخابي سیالیو د 12 ولایتونو د 150 ورزشکارانو په ګډون د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په 2500 کسیز جمنازیوم کې پیل شوې چې 5 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست ویلي چې د ورزش هغو څانګو ته به ځانګړې پاملرنه وکړي چې تر دې وړاندې ورته توجه نه ده شوې. د بیډمنټون فدراسیون سرپرست ارشاد الحق صدیقي د بیډمنټون فدراسیون ټولو ورزشکارانو ته ډاډ ورکړی چې دغه ورزش ته به پراختیا ورکوي او د ودې لپاره به نورې برنامې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د 4 کټګوریو لویانو، ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي او پکې له هرات، فراه، سرپل، بلخ، بامیان، غزني، لغمان، ننګرهار، بدخشان، لوګر، کابل او پروان ولایتونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی دی. په خبري او تخنیکی برخه کې له خپل همکارانو په مننې دا زموږ د دې مهال خبرونه. تربیه ښې چارې الله به مل شه.